السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وکتن کو دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جون عملی چکم کردار دے کم تچے سیرت وی سیرت النبی سیرت رسول داغے پا حق لا د منګه د پروګرام یو سلسله ده په دې کې نن منګه د نبی صلی الله علیه وسلم د فاتح په حیثیت سره هغه سیرت او هغه عمل ساسو مخکې وړاندې کو فتح حاصلول بل قوم لا شکست ورکول په یو کلی باندې په یو ښار باندې په یو ملک باندې قبضه حاصلول دا ډیر ګران کاروم دی او چې کله دا په لاس راشي نو بیا دغه فاتح قوم یا جرنیل یا حکمران چې نو په هغه کې ډیر زیات تکبر هم راځي ولې چې هغه یو قوم له شکست ورکړی هغه مفتوحي مغلوبي نو دا په انسان کې په خپل یو جذبه را پیدا شي چې ما داسې ګټه حاصله کړه او داسې قوم مې له شکست ورکړه او غلبه مې حاصله کړه نو په دنیا کې چې تاریخ کې داسې فاتحین تیر شو دي نو هغو بیا اکثر په هغه مفتوح قوم باندې ډېر ظلمونه کړلي د هغو مالونه یې لوټ کړلي د هغو زنانه چې دي هغو سره یې بدسلوکي کړله د نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا په دنیا کې دا یو واحد او منفرد فاتح دی چې دنیا ته د مثال ورکوي او د ده نه مخکې چې کم فاتحین تیر شو دي په هغو کې هغه صفتونو کې یو صفت نو کم چې نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود و سکندر اعظم چې علاقه فتح کړه یو ملک او بیا په هغې کې د فاتح په حیثیت سره یو تکبر سره یو جاه و جلال سره خپل هغه فوجیانو سره یو قسم را دوره یې کوله او هغه خلکو ته دا ثابتول چې اوس زه تاسو باندې حکمران یم تاسو زما غلام یې نو مورخین لیکي چې یو ځای کې یو سړی اوده و نو دا سکندر اعظم خپل دغه اس نه کوز شو او ډیر غصه شو چې ما دا ملک فتح کړ دومره جنگ مې وکړ دا سړی بالکل بېغمه اوده پروت دی نو هغه راغی هغه سړی په لته باندې و هغه راویښ شو ویې څه چل دی ده ویې ته ما نه پېژنې هغه ویې زه خو نه پېژنم هغه ویې زه سکندر اعظم یم او ستا ملک ما فتح کړ نو وایي هغه سړي ویې چې د نن تاریخه پورې خو ما دا اورېدي و چې انسان چې دی بني آدم چې دي هغو ملکونه فتح کوي ولې اوس خرو ملکونه فتح کوي چې لتې وي نو دې پورې یعنی دا د نفرت او د حقارت هغه آخري درجه وه چې د هغه سړي د هغه نه وکړه ولې یو خو د په لته باندې سړی و نو هغه دا ظاهره کړه چې دا خو سر هغه انسان نه تا ملک فتح کړه تا جنګ وکړه نو دا کار حقول نه پکار بلکې تا وکړو نو تا کې دومره انسانیت نشته دومره په تا کې سلوک نشته اخلاق نشته چې ته یو سړی اوده دی هغه خبر تا په لته وایي راپاسئ نو لته وول خو د خرو کار دی نو سکندر اعظم په شان فاتحین چې دي هغو دا اخلاق و دا کردار و چې د خرو هغه عادتونه پکې ته و چې یو سړي سره په طریقه باندې خبره نشي کولی بل یو حکومت راغی حکمران جوړ شولې یو ملک ستا په فتح کې راغی نو اوس خو هغه ستا رعایا شو ستا قوم شو ستا ماتحت شو اوس خو هغه مجبوره دي مغلوب دي کمزوري دي نو په هغو باندې که ته ظلم کوې هغه په لته وایي هغه څه کولی شي دا څه بهادري خو اوس پاتې نه شوله نو دا د هغه خلکو یو عادت او دستور و نبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کوم غټې معرکې شوي دي لکه بدر حنین او خندق اور فتح مکه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر حیثیت کې د انسانانو لپاره یو بهترین مثال دی موږ په ژوند کې په هر حیثیت باندې جیو څه زموږ حیثیت
هغې کې چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند مطالعه کوو نو موږ ته پکې سبق او موږ ته طریقه په هغې کې ترلاسه کیږي. نو یو فاتح په حیثیت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او د مکه فتح کولو ما یو پس منظر دی چې دا هغه مکه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې د نبوت اعلان وکړ نو خلکو پې ظلمونه شروع کړله تر دې پورې د قتل منصوبه یې شروع کړه. په ښکاره باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره د دین خبرې نه شوی کولی او د ارقم په کور کې به دوی پټ پټ ناست وو یو بل ته به یې دین خبرې کولې لږ خلک وو. بیا چې دوی ډېر زیات تنګ شو نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل هغه ملګري صحابه هلته ولېږل. بیا څو ورځې وروستو هغه واپس راغله او په مدینه کې ډېر خلک مسلمان شوي انصار چې ته ویلی کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه خپل هغه خلک هلته کې لیږل شروع کړه پټ پټ به خلک ته هغه ځای نه ته. نو دومره خطره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې په تیاره کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د مکې نه ووت او لاړ په یو غار کې پټ شو. د هغه غار نه ورو ورو داسې مدینې ته ورسېد. مدینې ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ورسېد نو هلته کې هغه بیا د هغه علاقو کې خلکو سره چې کوم هلته قبایلو هغو سره زر زر معاهده وکړلې میثاق مدینه چې مدینه دا زمونږ ښار دی که تاسو هر مذهب سره تعلق لرئ خو د یو ښاري په حیثیت سره د یو ملک په حیثیت سره د دې ملک دفاع په موږ باندې لازم ده. موږ به که موږ باندې دشمن حمله کوي نو موږ به په شریکه د هغه مقابله کوو. دا ټولو مخکې نبي صلی الله علیه وسلم کار وکړو او بیا د دې نه مخکې فتح مکه نه مخکې چې څه جنګونه شوي دي هغه دفاعي جنګونه وو اقدامي نه وو. همیشه په هغې کې جنگ کفارو شروع کړلی دشمنانو شروع کړلی او نبی صلی الله علیه وسلم د مجبورۍ نه جنگ کړلی. څنګه چې خندق کې جنگ احزاب ته هم وایي چې ټول قبایل لا ټول شو په مدینه باندې حمله وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم خندق وکړه نه لارې بند نه کړه دفاع یې وکړه. نو همیشه بدر کې جنگ هم دغه چل شوی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قافلې لاړ هغه ځای کې د کفارو فوج راغې مقابله وشوه. دا هر جنگ چې شو دی نو حمله کفار وکړله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاعي جنگ کړلی. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دومره یو مهارت یو پوه خدای ورکړ وه یو سیاسي بصیرت په هغه کې و چې په مدینه کې هغه د قبایلو سره معاهده وکړه نو د هغه ځای کې هم دشمنانو هغه یې بالکل ځان سره میلاو کړه او دوستان یې کړه حلیف یې کړه. دغه ځای خطره ختمه شوه. بیا د قریشو سره جنگ نه کوو ولې قریش طاقت زیات و او چې څه قبایلو تقریبا په هغو کې ډېر قبایل د قریش ماتحت وو. نو که قریش سره جنگ کولی نو ډېر قبایل به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مخالفت کې راغلي وو نو جنګونه به پیغمبر ته به شکست شوی وو. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا کار وکړو چې لرې لرې قبایل چې وو د هغو سره جنګونه شروع کړله هغه هم دعوت پې ورکړو چې هغو به جنګ کوو نو پیغمبر به جنګ کوو سره. بیا چې د قریش مکې سره جنګ وشو خندق د هغې نه وروستو بیا حدیبیه وشو صلح حدیبیه نو د هغې نه نبي صلی الله علیه وسلم ډېره فایده واخیسته. غدا چې یو غاړه خو بند نه شوه کوم چې غټ دشمنو طاقتور دشمنو زیات خطرناکو قریش هغو سره نبي صلی الله علیه وسلم معاهده وکړه د لسو کالو جنګ بندي. په دې دوران کې نبي صلی الله علیه وسلم بیا د نورو قبایلو سره چې کوم شورش کو یا یهودیانو سازشونه کولو یا دشمنانو یا چانه خطره وه هغو سره یا جنګ وکړو یا هغو سره معاهدې وشولې یا هغه یهودیان چې چانه خطره وه هغه یې د هغې ځای نه وښکله. نو چې کله قریشو هغه صلح حدیبیه هغه معاهده ختمه کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې پورې دومره تیاری کړی و چې بیا د لرې لرې پورې څوک نور څوک نه و چې د پیغمبر سره جنګ کړی وی. بیا صرف قریش پاتې وو او قریش دومره کمزوري شوي وو چې د هغو سره قبایل چې کوم د هغو په حلیف وو ملګري وو هغه یا مسلمان شوي یا د پیغمبر نه شکست خوړلی و یا هغو د پیغمبر سره معاهدې کړي وو چې موږ به جنګ نه کوو نو خالی قریش پاتې شو. د نبی صلی الله علیه وسلم بیا او مرکز د کفر دغه مکه وه د دې ځای نه اسلام خورېدل ضروري وو. دا مرکز پیغمبر ته په لاس راتل ځکه ضروري وو چې دې کې ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه یو دوه خبرې لیکلي. هغه وایي چې الله تعالی فرمایي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا چې کله فتح راله مدد راغی او مکه فتح شوه نو ته به ګورې چې دا خلک په ډلو ډلو باندې په اسلام کې داخلېږي. نو هغې د دې وجه دا وه چې یو خو د هغه ځای چې کوم خلکو
د هغو په ذهن کې دا خبره وه چې کوم سړی په ابراهیم علیه السلام په دین معنی په حق کی نو بیت الله د هغه په لاس کی. نو د هغو عقیده په پیغمبر باندې ځکه نه راتله چې بیت الله چې و دا د پیغمبر په لاس کې نه و، نو ځکه هغوی ایمان نه راوړ. دویم قسم خلک هغه و چې هغه قبایل چې هغو پیغمبر منه ولې د قریشو ماتحت و، نو د قریشو د ير نه ایمان نه راوړ. نو الله تعالی په دې کې دا خبره وکړه چې دا دواړه رکاوټونه به ختم شي. مکه فتح شوه، چا په ذهن کې دا خبره ده، په دماغ کې دا خبره ده یا عقیده ده چې د ابراهیم علیه السلام په دین چې کوم سوګي نو کعبه د هغه په لاس کې، نو چې ستا په لاس کې کعبه راله هغو عقیده دغه ده چې هغو په ته ایمان نه وړي. او دویم قسم خلک چې هغه ایمان نه وړلو ته تیار دی خو د قریشو د ير نه راوړي، نو چې د قریشو خطره ختمه شوه هغه به هم په ته ایمان نه وړي، نو دا ډلې ډلې به ټول په اسلام کې داخل شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد جنگ کول خلق وجل نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې هغه ظالمانه هغه جابرانه کوم نظام هغه ختم شي، ظلم ختم شي، بے حیايي ختم شي، شرک ختم شي، د خلکو مالونه لوټ کوي، ډاکې دا غلاګانې دا ختم شي، دروغ ختم شي. د دې ختمول د پیغمبر میشن و. هغې په لاره کې دا خلک رکاوټ و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه بیا په مکه باندې د اراده وکړه د جنگ کولو. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت یو ډېرې نمونې مخې ته راځي چې هغه هم نن سبا موږ لپاره یو ډېر غټ سبق دی چې حاطب بن ابي بلتعه یو بدري صحابي و. د هغه واړه چې و ښځه او مور پلار هغه په مکه کې و. نبی صلی الله علیه وسلم تیاری وکړو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو کامیاب جرنیل و چې هغه خپله منصوبه داسې عام ښکاره کوله نه چې چېرته ځو. اعلان یې وکړو چې تاسو تیاری وکړئ، غټ جنگ راتلو والا دی. تیاری شروع شو. کوم چې ماهره فوجیانو صحابو هغو پوه شو چې دا د مکې نه علاوه خو نور څوک پاتې نه دي، نور څوک داسې قبیله نشته چې هغو نه خلاف موږ دومره غټ جنګ وکړو، خو دغه قریش دي. نو دې حاطب بن ابي بلتعه یو خط ولیږه، یو زنانه وه هغه خیرات غوښتلو له راغلې وه، مخکې به یې ګانې ویلې، ګلوکاره وه، ولې بیا چې اسلام راغی ډېر خلک مسلمان شو، خلکو هغه پرېښولې هغه مجلسونه هغه ټپې، نو بیا هغه غریب وه. نو هغې له د حاطب بن ابي بلتعه وویل چې ته زما دا خط ویسه او ابو لهب دې له ورکړه چې هغې کې دا لیکلي چې کیدای شي تاسو باندې نبي صلی الله علیه وسلم حمله وکړي. نو د هغه مطلب دا و چې دیو به زه همدردي وکړم، نو دیو به زما د وړو هلته کې حفاظت وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم ته د وحي په ذریعه باندې خبر شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه او زبیر بن عوام دا یو صحابي بل دا ولېږل چې تاسو زر لاړ شئ، یو ښځه روانه ده او په پلانکي مقام کې به تاسو ته هغه عمومي په وښه باندې روانه ده، هغې سه یو خط دی هغه ته واخلئ. علي رضی الله عنه دی چې لاړ هغه ښځه یې ونیوله، وی خط نو سامان تلاشي واغست، هغې څه نه و، هغې ما څه خط نشته. علي رضی الله عنه ته وی چې نبي صلی الله علیه وسلم چې دی هغه دروغ نه وایي. نو موږ خدا خبره باندې 100% یقین لرو چې پیغمبر سره ویل غیر رښتیا دي. که ته موږ ته خط نه راکړې نو موږ بیا ستا تلاشي اخلو. نو هغه ولګېده، بیا په خپل ویښتو کې خط پټ کړی، هغې ورکړه چې هغه نبي اسلام ته راورسېد. نو عمر بن خطاب وی چې یا رسول الله دا حاطب خو منافق شو، که ستا اجازه دي نو زه دی ووژنم. نبي صلی الله علیه وسلم وی چې نه، دی بدري صحابي دی او د دې ګناهونه الله تعالی معاف کړلي. نو په داسې یو وخت کې چې یو صحابي نه دومره غټه غلطي وشوله، ولې یو حکمران دی، یو فوجي کمانډر دی، هغه دومره برداشت، دومره بردباري، دومره حلم دی په هغه کې چې هغه په هغه وخت کې ما جذباتو کې رانغی، غصه کې رانغی، او یو اهم سړي، اهم فوجي چې و د هغه غلطي چې د هغه معاف کړله. نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم یو ډېره غټه خبره ده او ډېر غټ دغه حلم دی، برداشت دی، دا یو حوصله ده چې په داسې مشکل وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم په خپل اعصابو باندې، په خپلو جذباتو باندې قابو ساته. بله خبره په دې کې دا فتح مکه کې راځي چې کله مکې ته خلک نږدې شو، نو ابو سفیان بن حرب چې کوم د کفارو مشر و، هغه ذمواري دا وه چې خپل د ملک، د خپل د علاقې، د خپل خلکو حفاظت به کوي. نو هغه به هر وخت کې جاسوسي کوله، خبر به یې اخیست د نبي صلی الله علیه وسلم باره کې به معلومات ساتل چې څه وخت کې دوی باندې جنګ کوي که نه کوي. نو د شپې به ته بار وګرځېده. نو یو ورځ د شپې بار وتلی و
چې دو قتل نو لري ځای کې څه ورونه بل شي نو دا خپل مرګرو ته وی چې زما یقین دی چې محمد چې دی صلی الله علیه وسلم هغه په مکه باندې حمله کوي. هغه چې نه دا خو سو قبیله ده هغه به ور بلې هغه نه دا دومره غټ ورونه چې بلیږي دا قبیله نه ده دا یو غټ فوج دی او دا یقیني خبر ده چې محمد دی صلی الله علیه وسلم. په دغه ځای کې عباس رضی الله عنه راغی هغه مسلمان شو هغه هم یو غټ سړی و نو هغه ابو سفیان ته وی چې داسې کار وکړه چې اوس د مقابلې په تاسو کې هغه طاقت پاتې نه دی خو اوس وخت راغلی چې ته ایمان راوړې او راځه ما سره دی هلته کې بوت هغه نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې فوج کینولی و نو هلته لاړ سیده د نبي صلی الله علیه وسلم خیمې ته ورسېد نو نبي صلی الله علیه وسلم ابو سفیان ته وی چې ته الله تعالی توحید منې ته دا منې چې ستاسو بوتان څه نشي کولی نو هغه وی که زما بوتانو څه کولی شوې او د الله تعالی نه یا بل څه خدای وی نو اوس په موږ داسې لاچار او مجبور وو خو دې مطلب دا چې نشته. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ته ما پیغمبر منې نو هغه وی چې زما په دې کې زما څه شک دی زما یقین نه راځي فی الحال. عباس هغه ته وی چې ته مسلمان شه اسلام قبول کا نو هغه وخت کې هغه اسلام قبولولو اراده نه وه نو آخر بیا هغه عباس په وینا باندې او نبی اسلام خبرو اسلام قبول کو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته عباس وی چې یا رسول الله دا ټیک ته ډیر یو مجبوره حالت کې دی اوس په عاجزه حالت کې دی کمزوري حالت کې ولدې په خپل وخت کې ډیر غټ سردار او ډیر طاقتور سړی تیر شو دی او اوس هم په مکه کې د ډیر زیات عزت دی نو دله داسې ته اعزاز ورکا چې د هغه عزت هم برقرار پاتې شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د فاتح په حیثیت سره دا یو غټ زړه دی چې هغه به بل سړی ذلیله کو نه چې دا خو زما غلام شو ادیو ما ته دومره تکلیفونه رسول لی دومره زه د مکې نه وښکلی ما د خپل ملک نه وښکلی ما زما کاروبار یې خراب کړلی زما د قتل منصوبې جوړې کړلي بیا د 10 کالو پورې ما سره جنګونه کړلي دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ ونه کړو د بیا سامنے چې هېڅ نه کېږي. موږ دله دا اعزاز ورکوو چې کله مکه کې جنگ شروع شو او د ده په کور کې چا پناه واغستله نو هغې سړي ته مونږ چې دا پناه ورکوو مونږ به هغه څه جنګ نه کوو. نو ابو سفیان وی یا رسول الله زما په کور کې به څومره خلک راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا صحیح ده که کم سړی د خپل کور دروازه بنده کړه جنګ نه راونه وت نو هغه ته هم امن دی کم سړی بیت الله کې دننه شو هغه ته هم امان دی. دې نه ثابتېږي دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم اصل مقصد خلق وجل نه و دا یو بنیادی خبره ده چې جنگ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کو نو هغه بس مجبوری وه بل چا به مسلط کو. اسلام خلق ختمول نه غواړي چې سړی ختم کوي ود نه اسلام دا وایي چې په دې سړی کې دننه چې کوم غلط کار دی هغه د نه وباسئ. په مدینه کې عبدالله بن ابی ټول عمر چې د منافقت کو او خپته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولې هغه ځکه نه وجه هغه وی کېدی شي د ایمان راوړي کېدی شي د صحیح شي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد و. کله چې فوج مکې ته نږدې شو او ابو سفیان ډیرو خلکو ولید نو هغه صحابو کې ډیرو خلکو دا خبره وکړه چې دا خو کافر دی سردار دی. نو سعد بن معاذ چې کله چې صحابه کرامو ابو سفیان ولید چې د یو کفارو سردار زموږ څنګه تیریږي هغه جذبه را بیداره شوه نو سعد بن جنډه وه هغه د فوج د یو حصې کمانډر و نو هغه دا خبره وکړه چې الیوم یوم الملحمه او الیوم تستحل الکعبه چې نن د جنگ ورځ ده او نن خدا سره ورځ ده چې په کعبه کې به مونږ جنگ کو. نو ابو سفیان ته خو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ستا په کور کې څوک لاړ هغه ته به امني چا دروازه بند نه کړه هغه ته به امني او که یو سړی بیت الله ته کعبې ته دننه شو نو هغه ته به هم امني. نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله ستا دا کمانډر څه وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم لګید فورن هغه کمانډر نه هغه جنډه واغسته د هغه زویلې ورکړه چې دیم خفه نه شي او نبی صلی الله علیه وسلم چې نه الیوم یوم المرحمه الیوم تکسل کعبه نن د رحم د تحفظ د حفاظت د امن ورځ ده او نن خو مونږ کعبې ته عزت ورکو دا مونږ پامال کوو نه د دې مونږ بېزتي نه کوو دلته به جنګ نه کوو. نو په داسې وخت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یو فاتح په حیثیت سره مکې ته راغی او بیا چې هغه کفار جمع شو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو څه سلوک وکم هغه وی ستا خوښه ده
نو نبی اسلام چې انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تاسو معنا آزاد یې، تاسو زه سم نه یم. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو سیرت او د فاتح په حیثیت سره، او الله تعالی دې موږ له هم توفیق راکړي چې یو سړی زموږ ماتحت دی، زموږ نه کمزوری، نو چې هغه سره موږ ښه سلوک کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.